په کندهار ولایت کې د یوې پراخې غونډې پر مهال د کندهار هرات د 919.5 کیلومتره اوسپنې پټلۍ د تفصیلي سروې او ډیزاین چارې پرانیستل شوې. غونډه چې یادو مراسمو ته ځانګړې شوې وه د قرآن عظیم الشان په مبارکو آیتونو پیل شوه او پکې د افغانستان اسلامي امارت د مرکزي ویاند محترم الحاج مولوي ذبیح الله مجاهد او د ټولګټو وزارت د اوسپنیزې کرښې د مرستیال محترم الحاج مولوي محمد اسحاق صاحبزاده ترڅنګ د اقتصادي معاونیت سلاکار د ولایت مقام مرستیال د سوداګرۍ او پانګونې خونې استازو ولایتي رئیسانو ملي پانګوالو د ګڼ شمېر امارتي ادارو مسؤلینو او د رسنیو استازو ګډون درلود. په پیل کې د افغانستان اسلامي امارت مرکزي ویاند محترم الحاج مولوي ذبیح الله مجاهد د پروژې په تړاو هر اړخیزه وینا وکړه او یا د پروژې د افغانستان د آبادۍ په برخه کې یو نوی پیل او زیری وباله. دغه ګامونه چې اخیستل کیږي چې افغانستان په اساسي ډول باندې د خپل اقتصاد خاوند شي. زموږ د صحت په برخه کې به موږ په خپلو پښو باندې درېږو، د تجارت په برخه کې به موږ په خپلو پښو درېږو، صنعت به هم وده کوي، زراعت به هم وده کوي چې اساسي شی ده. په افغانستان کې تقریبا 80% خلک په زراعت باندې اتکا لري. زراعت به هم میکانیزه کیږي، منظم کیږي به او هم به د نړۍ سره زموږ محصولات شریک کیږي. له دغو لارو نه دا نن افتتاح کوو. دغه ګام که نن اخیستل کیږي چې موږ تجارت نورې لارې وصل کوو له دنیا سره، له هیوادونو سره، زموږ انتقالاتو کې سهولت راځي او ارزاني راځي. بې له شکه زموږ راکړه ورکړه زیاتیږي، زموږ د تجارت رنګ ورسره کیږي، زموږ د تجارت هغه صبغه او طریقه ورسره پیاوړې کیږي او افغانستان به د خپل یو بنیادي اقتصاد خاوند ګرځي. ورپسې د ټولګټو وزارت د اوسپنیزې کرښې مرستیال محترم الحاج مولوي محمد اسحاق صاحبزاده د پروژې په تړاو مفصله او هر اړخیزه وینا وکړه او ویې ویل دغه پټلۍ سره روانه ده، یو د تورغونډۍ څخه راځي هرات ته، بل له خواب څخه د ایران څخه د خواب پر لاره باندې دا هرات ته راځي. په دغه هرات کې د هوایي میدان سره دواړې سره یوځای کېږي. نو هم له مرکزي اسیا سره وصل شو، تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان او روسیه ده، او داسې له ایران سره وصل شو، بیا له ترکیه سره، داسې له ټولې اروپا سره، بیا داسې له عربي هېوادو سره. ځکه دنیا په خپل باندې ټوله سره وصل ده، خو یوازې دلته په افغانستان کې قطع ده. افغانستان چې سره ورسېږي نور بیا پرمختګ نه شي کولی، ځکه دلته موږ تاسې ریل پټلۍ نه لرو. او داسې به بیا تر پاکستان هند پورې د سپین بولدک له لارې چې د پاکستان ریل پټلۍ هم تر ویشه را رسېدلې ده 11 کیلومتره نور د بولدک د افغانستان خاورې ته راوړي. دا بیا تر سمندره پورې، داسې تر هنده پورې، داسې تر بنګلادیش، بیا هم نور هېوادونه جنوبي اسیا سره وصلېږي. نو که چیرې موږ تاسې دغه پټلۍ ولرو انشاءالله بیا دغه ملت د ټولو بوج له تکلیفه خلاص ده، بیا هم له مالیو خلاص یو، هم له ګمرکه خلاص یو، هم له بله خلاص یو. یو شی د بیا احتیاج نه وي، یوازې په افغانستان په دغه یوازې ریل پټلۍ باندې چلېږي. د غونډې په پای کې د کندهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس محترم حاجي صدیق محمد د وینا پر مهال د ملي پانګوالو په استازیتوب ټولو درنو هیوادوالو ته د دې سترې اقتصادي پروژې د پرانیستلو مبارکي وویله. بیا هم د خصوصي سکتور هغه چې تاسې باور په کړی دی او خصوصي سکتور هم سره څنګ پر څنګ ولاړ دی، لکه څنګه چې تاسې وینئ چې دغه سروې د افغانستان هغه شرکتونه کوي چې هغه خصوصي سکتور دی او دغه د اسلامي امارت څخه زه مننه کوم چې پخوا به په نورو حکومتو کې موږ لیدل د هېواد څخه د باندې شرکتونه راتلل او دا پیسې هغو ته ورکول کېدلې. د افغانستان په تجارانو یا په خصوصي سکتور اعتماد کم و. اوس الحمدلله دا اعتماد ډېر سوی دی او خدای تعالی دې وکړي چې نور هم دغه اعتماد نور هم موږ غوښتنه ده چې هغه نور هم ډېر سي. د لوی کندهار د تجارانو په نمایندګي زه ټولو ته اطمینان ورکوم، محترم ولایت مقام ته او ټولو معین صاحب ته ټولو ته چې انشاءالله موږ به خپل کارونه مخته بیایو. د یادونې وړ ده چې د کندهار هرات د اوسپنې پټلۍ د تفصیلي سروې او ډیزاین پروژه 5 برخې لري چې 2 برخې د آریا خان افغان ساختماني سړک سازي او لوجستیکي شرکت سره، 2 برخې د هسک انجینري خدمتونو شرکت سره او پاتې یوه برخه یې د افغان جرمن باختر ساختماني سړک سازي او اوسپنې پټلۍ شرکت سره قرارداد شوې او د اته میاشتو په موده کې به یې چارې بشپړې شي.